السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر دا 45 آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. دما ډېر عزتمند اوریدونکو، الله رب العزت فرمایي چې وكتبنا عليهم فيها، او مونږه فرض کړو په دې يهوديانو باندې فيها په دې تورات کې، یعنی مونږه دغه احکامات چې کوم احکامات مخکې روان دي دا م په دې يهوديانو باندې فرض کړیو. هغه کوم احکامات وو؟ ان النفس بالنفس، چې بشک انسان په بدل د انسان کې، والعین بالعین، او سترګه په بدل د سترګه کې، والانف بالانف، او پوزه په بدل د پوزه کې، والاذن بالاذن، او غوږ په بدل د غوږ کې، والسن بالسن، او غاښ په بدل د غاښ کې، والجروح، او زخمونه قصاص برابر دی په بدل کې. نو دا احکامات الله تعالی په يهوديانو باندې په تورات کې فرض کړی وو، او چې الله رب العزت دغه احکامات په قران کې راوستل، نو دا په مو باندې هم دغه فرض دي. هغه کې ټولو نه اول خبره دا ده چې ان النفس بالنفس، چې انسان چې دا په بدل د انسان کې ده. د دې مطلب دا ده چې یو انسان دا چې دې غلط کار وکړو، دې مړې وکړو، قتل وکړلو، نو اومدغه انسان به قتل کیږي. د چا چې دا مړې کړی دا څوک سے قاتل دا دومره بدل بورنا خستل شي. دا اسلام کې دیتا قانونی قصاص ویل شي، بدل اخستل. خدا نه دا چې یو انسان قتل وکړو او بیا د هغه بدل دی بل کس نه واخستل شي، د هغه ورور نه، د هغه پلار نه، د هغه تر نه، د هغه ماما نه، دغه زوینا. دا ناجایز ده، بلکې دا قتل باندې قتل ده، جرم باندې پاسنه جرم ده. دویم دا چې والعین بالعین، او د چا چې سترګه زخمی شولا، نو چا چې سترګه زخمی کړي دا د دې انسان به د سترګه زخمی کول شي. دا چې نه ده چې انسان دا هغه د بل انسان سترګه زخمی کړلا او بیا اغنه په بدل کې دوی سترګې زخمی کړل شي، یا لاس ورته مات کړل شي، یا بل یو اندامي خراب کړل شي. نه، سترګه په بدل د سترګې کې بس. والانف بالانف، امدارنګ پوزا په بدل د پوزې کې، والاذن بالاذن والسن بالسن،
غوږ په بدل د غوږ کې او غاښ په بدل د غاښ کې. آخر کې الله فرمایي والجروح قصاص، او ټول زخمونه چې دي دا برابر دي په بدل کې، یعنی مغمره بدل با خستل شي څومره چې چا جرم کړی دا یا څومره چې چاته تکلیف رسول شوی دا مغمره تکلیف به د بل تر رسول شي. دا خو ایوا خبره شو. دویمه خاص خبره پکې دا ده چې دا بدل به اخلي څوک. دا د سینه ده چې دا بدل به هر کس ته اجازت ته چې چا واخستلو. لکه مثلا په یو کور کې یو کس مړ کړل شو، نو دی کور ولته اجازت نشته چې دا به بدل اخلي. دوی به حکومت ته یایي، دوی به ریاست ته یایي، دا کار د ریاست او د حکومت ته. ځکه چې کدا کور ولا په خپل لګیا شي بدل اخلي، نو دې سره معامله به ختميږي نه، دا نور زیات کیږي. بدل خو دې د پاره دا چې یو انسان ته سزا ملاو شي، نو چې بل انسان به دا شکار ونه کی. خو کداغه بدل په خپل اخلي یو کس، نو هغه بیا بل طرف نه به نور بدل اخلي، اب نور گزار کوي، نو دې سره به فساد ختم نشي بلکې فساد به خډیر شي. نو دې د وجه نه د بدل اخستلو اختیار د الله رب العزت د وخت حکومت ته، ریاست ته، د وخت منصف ته الله رب العزت تر کړی دا. دا به هغه اخلي بدل. یو خبره خدا شو. دویمه خبره په دې کې مخکې خاص خبره روانه ده، هغه دا ده چې آیا د بدل اخستل ضروری دي؟ دا به خامخا بدل اخلي؟ نه، الله فرمایي فمن تصدق به، نو چا چې معافي وکړله د خپل بدل، د خپل قصاص، د خپل زخم، د خپل مړی، چا چې معافي وکړله، تصدقه، چا چې صدقه وکړله. صدقه مطلب چا چې د بدل معاف کړلو، فهو، نو دغه معافي کول کفاره له، دا بوګرځيږي د دې کس د ګناهونو کفاره. الله به دې ته ګناهونه معاف کړي. د دې مطلب دا ده چې مثلا ما ته چا تکلیف را ورسولو، نو ما ته اسلام دا اختیار را کړی دا چې زه دینه بدل واخلم، د ریاست په ذریعہ باندې، د حکومت په ذریعہ باندې، په خپل نه. خو الله فرمایي چې کچيره بیا معافي دی وکړه، یعنی کما دغه کس معاف کړلو، نو الله به دې ما ګناهونه معاف کړي. دا ګوره الله رب العزت د طرف نه یو دومره عظیم اعلان او خبر راغللو چې الله رب العزت د معافي کولو تاکید کوي چې معافي کوي یو بلته. یو کس به زیاته وکي خو ته معاف کا، تر دې دا پورې چې یو کس به مړې وکي خو ته معاف کا. نو چې معافي کې دې سره به معاشره نور خپل شي، مزیدار بشي، برابر بشي. او بیا الله اخر کې فرمایي چې ومن لم يحكم بما انزل الله، او چا چې فیصله و نکړه د هغه حکم مطابق چې نازل کړي دا الله، فاولئک هم الظالمون، دا خلق ظالمان دي. ګوره هو به عمدارنګي آیت یا د آیت اخیری حصہ پرون 13 شوا وغځه کې هم الظالمون په ځای باندې راغلی او هم الکافرون. پرون چې کوم آیت یلو هغه کې الله فرمایلی و چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نن سبق کې الله فرمایلو چې فاولئک هم الظالمون. په دې کې فرق ده. یو طرف ته الله فرمایي چې کچا د الله حکم مطابق فیصله و نکړه نو دا کافر ده. بیا الله فرمایي کچا د الله حکم مطابق فیصله و نکړه نو دا ظالم ده. د دې مطلب
عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دا ټولو نه زیات په قران باندې پوهیدونکی و د نبی علی السلام تر زوی دا هغه د دې تفسیر داسې کوي چې کافر هغه سړی دا چې چا برملا د قران پاک حکم نه انکار وکړلو یعنی ویلو چې نه منم قران د قران فیصله نه منم د الله فیصله نه منم د الله حکم نه منم د قران حکم نه منم نو دې کفر وکړلو دا کافر شولو خود ویم کس هغه دا چې هغه یا یی چې زه د الله فیصله منم زه منم چې د الله فیصله حق ده زه منم چې د الله حکم حق ده خود دې د عمل نه کوي په دې فیصله باندې عمل نه کوي ور باندې نو دا ظالم ده فاولائک هم الظالمون نو دا خلق ظالمان یعنی منی چې د الله فیصله شته دي د الله فیصله حق دي د الله آیاتونه حق دي خو منینا عمل ور باندې نه کوي نور مانی اقرار کوي عمل نه کوي ور باندې نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا خلق بیا ظالمان دي اوس ترجمه ته متوجه شو وکتبنا او فرض کړو مونږه علیہم پدی یهودیان باندې فیها پدی تورات کې ان النفسات بشک انسان بالنفس په بدل د انسان کې دا والعين بالعين او سترګه په بدل د سترګه کې والانف بالانف او پوزا په بدل د پوزې کې والاذن بالاذن او غوږ په بدل د غوږ کې والسن بالسن او غاښ په بدل د غاښ کې والجروح قصاص او زخمونه چې دي دا برابر دي په بدل کې فمن تصدق نو هغه چا چې باخنه وکړلا معافي وکړلا به د دې خپل قصاص فهو نو دغه بخنه چې دا دغه معافي کول چې دی کفاره له کفرادا د پاره د دې گناهونو ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه بما په هغه آیتونو باندې یا په هغه احکاماتو باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله فاولائک هم الظالمون دغه کسان چې دی دوی ظالمان دي الله د پدې سبق باندې متپویا او الله د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا